دومره عظیم رب دی. اوس د پته شته چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده؟ تور میږی په توره ګټه رواني، الله دا میږی ویني او د قدمونو اواز یې اوري. د دې رب سره چېرته شریک پیدا نه کړي. ګورئ عبدالله بن مسعود وایي بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. د دنیا د اسمان او په دې پسې چې کوم اسمان دی په منځ کې څومره مسافه ده؟ 500 کالو. وبين كل سماء وسماء 500 عام. او بیا د هر اسمان نه د بل اسمان پورې څو کاله دي؟ 500 کاله دي. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. او د وم اسمان د کرسی پورې څو کاله دي؟ 500. وبين الكرسي والماء 500 عام. او بیا بره اوبه دي د اوبو د کرسی په منځ کې 500 کاله مسافه ده. والعرش فوق الماء. او د الله عرش په اوبو له پاسه دی. والله فوق العرش. او الله په دې عرش د پاسه دی. او دا واوره لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. او بیا مستاسو یو عمل پم پټ نه دی. د هر اسمان نه بل اسمان ته 500 کاله. و دا سره زیاتی واورزه. وعن العباس بن عبد المطلب، عباس روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هل تدرون كم بين السماء والارض؟ تاسو د پدې شتي چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې څومره فاصله ده؟ قلنا الله ورسوله اعلم. الله د الله رسول ته پته دی، رسول الله موږ نه خبر. وی بینهما مسیرة 500 سنه. اسمان نه د ځمکې پورې فاصله څومره ده؟ 500 کاله. ومن كل سماء الى سماء مسيرة 500 سنه. او د هر اسمان نه بل اسمان ته 100 کاله فاصله ده. 500. زیاتی خبره پکې ده په تیر شوي روایت کې نو وکثف كل سماء مسيرة 500 سنه. او د هر اسمان پیړواله 500 کاله دی. وبين السماء السابعة والعرش بحر. او د عرش او د دې وم اسمان په منځ کې اوبه دي او دریاب دی. بين اسفله واعلاه كما بين السماء والارض. بیا د دې اوبو د لاندې نواله د بر سره پورې 500 کاله فاصله ده. والله تعالى فوق ذلك. باقي له پاسه عرش ته او په عرش د پاسه الله دی. او عجیبه وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني آدم. خود آدم د بچو یو عملون په الله پټ نه دی. دې رب قدر الله وی نه دی شی. وما قدر الله حق قدره. لا حدیث قدر ونه کړی شو لکه څنګه چې پکارو. دا حدیث امام ابو داود رحم الله راوړی دی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی او په نورو کتابونو کې هم دی. دومره لوی رب دی، دومره عظیم رب دی. په عرش د پاسه دی او د هغه ځینې یو حدیث کې راځي. ګوره دا څومره فاصله ده. ګوره د ځمکې نه اسمانه پورې 500 کاله. هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 کاله. د هر اسمان پیړواله 500 کاله. بیا په وم اسمان د پاسه اوبه دي. اوبو د لاندې نه د بر سره پورې 500 کاله. هغې د پاسه کرسي، په کرسي د پاسه عرش، په عرش د پاسه الله. او حدیث کې راځي وایي چې نیمه شپه یې تکه توره تیارې، تور میږی په توره ګټه رواني، الله دا میږی ویني او د قدمونو اواز یې اوري. دومره عظیم رب دی. د توحید کوم چې موږ وایو چې په دې کې کمی رانشي، په دې کې کمزوري رانشي. وګورئ د الله قدر وکړئ. ګورئ دې رب ته چې مخامخ شي او ستا په توحید کې او په عقیده کې کمزورتیا نو څه جواب به ورکوې دې رب له؟ د دې رب سره چې ته شریک پیدا نه کړې. ګورئ